ته چې کله په سفر دي د کور نه وځي اجتمعوا اميرا عالما عاقلا اتلس کسان کې به یو امیر وټاکي دا لس کسان به خرچه راغونډه کې په دیره کې په لار باندې سلسل 200 شریکه خرچه وکړي بیا په خرچه کم راځي یو سړي سره گاډي دي په لار روان دي او پیدا کس دي هغه راوخه جواب کړ تاسو ورلې دا او ورلې گاډي کې څه زیشتا دا راوخه جواب تا باندې یو اسلامي او یو انساني حق جوړيږي تاسو راځيشتا دا راوخه زمون خلک چاته گاډي نه ودري دا عام سوالي گاډي ودريږي هو ویزل تا نه ودري او وګنار او سيچار دا تا نه ودري هغه دی پیوي او په منګه خلکو کې دا غریبانان خلک نه دا خدای غون په یو دل غر کې کا دا دې بغیر تضامن دي د چا سيچار گاډي کنا هغه لاس ورمنډي وای مخه لگا دا غټ گاډي جوړسي کنا او جسي ابلال او جسي ابرال او تاریخ دې ژوندې لري او ته ژوندې نو باران ممکیږي ورته بګيږي د بغیر ته بچیا گاڑی خپل دے او تراسی دل وکی نمری تا پا گاڑی کی اوڑی چی تے اوڑی اگا تا پا گاڑی کی نوڑی اگا خلق پا گاڑی کی اوڑی چی تا اگا مناسبی تب اولت سو کی نو اسی تا غریبانان ہم داخلی دمانی غریبانانی دا پا دیگر کردی دی کھا آسی برناقا خوشحال دی اگا چی تا او خاندی تو یسوف علیہ السلام راتا او خاندلی برناقا خوشحال دی ندی سر مدد کئی ندی رسول مشی وی د چا سره چې سورلې زی نو بل مسلمان دی وخی جاي دا ارټیکل او ماده اسلامی ماده ده ومن كان معه زاد فليعاون من لا زاد له بلار روان دي خلک ملګری دي یاران دي په تبلیغ کې دي په مدرسه کې 15 کسان دي دوا یو مالدار دي 3 غریبانان دي مالدار به څه کوي مالدار طالب په سکول کې مالدار طالب په مدرسه کې مالدار کسو په کتا سره په دیره کې دي غریبانان دي نو ته په خپل خرچه باندې داغه د خرچې سره مدد وکا داغه سره مدد وکا دا موږ کوو نو بنیادی مسله دا ده سفر کتابونه لیکي یو سړی په خپل سوالای ته وخوته او هغه سوالای راخوي شو فلا تقل تعيس الدابه سوالای راخوي شو لا موټرسایکل ته وختلی او موټرسایکل په مول کې تاویدلی یا لیدا یا خاطه دا یا شګه او راخوي شوی دا باندې شیطان خدای دې قرآن کا مخ دې تور شه خدای دې غر کا دا باندې فإنه يتعاظم تاچویل شیطان خدای دې مختور کا خدای دې غر کا ذکر راوارته ولما شیطان غړ شي خا د غرب شان د غړ وای زه هم نه سړی مچکار کولای شمه د زمو وایا د زی وایا سوريتو بقوتي زچ پری وطن ما د خپل طاقت د وجنه را پری وطن ما او بیا دا وایا بسم الله بسم الله وایا نو بسم الله دې چې ویلا شیطان ورکوټه کیږي حتا یکونو مثل الذباب د مچ په شان دي هغه تا ویلي شیطان مخدي تور را خدای دې غر کا او تعالی ورته ولما نو شیطان دې غټ کا د اوه دغره دې غټ کا ځان ته دشمن پیړ کا ته سیمه وای ته خپل را پرې وته د طاقت د وجنا او بسم الله وای کتابونه دي چې کله سره اذان کوي اذان نو دې چې وای الله اکبر کتابونه کې دا شیطان منډه وای زی څومره منډه وای لکه روحا چې د مدینې نه لري د کوڅوکتلی وی روحا د مدینې نه بدر ته چې کله زی بدر ته روحا راځي بیر شفا راځي ټول د بدر پورې 115 کیلومتر مزل دی خو چې کله روحا ته دی بیر روحا ته کوی دی نو شپږ دیش میله مزل دی شپږ دیش میله روحا د مدینې نه شپږ دیش میله لري دا کوڅوک تلی او چالي دی او نه تلی خدای مله بودا په موږ تاسو په مړه باندې پیسې نه لګاو کور جوړو کور دا ضروری دی ښا او واده او مړې دی بابا زمي غالا لگا په دا مردار کې اخته عمرې نشته دی عمره خو ته لور لګلو پې لګي په دې پلاټ کې زمي غالا لې دې ته لور لګلو پې نه لګي
په دې عمره ولې نه کې دغه بابا چې خیرات به کې عمرې له بد بیولې وي چې الله ته معافي کړو پر دې پر دنیا والدي په میخه بکی دا شی موږ نه کوو زمونږ عمره وسنه کیږي وادم وسکیږي خیرات هم وسکیږي عمره زمونږ وسنه کیږي برای کرم مدینه نه راوها شپږ دیش مینه لري دا یو سړی وای الله اکبر شیطان دومره لري منډه وای لکه راوها شپږ دیش مینه مخکې شیطان منډه وای الله اکبر په الله په نوم کې دومره پاور دی نه یو الله اکبر سره شپږ دیش مینه شیطان منډه وای او کتابونه لیکي وله زرات عوام کې روانه ښه د الله د نوم دومره پاور دی نو مسله دا ده په سفر باندې سي نو په سفر کې لوړې جوړې مرادي کتابونه دي کې په سفر باندې دي ويكبر في كل رفع په چړای باندې خيږي الله اکبر بوي حبکی کو بنا پیغور ته تاسو ځای کنه ځای کنه پیغور ته کتلی وي چړای راځي څو پیری الله اکبر مې رښتیا راته وي خدای توکل په الله دا یو خبر حق وکړي او بیا چې غره یا په چړای باندې کوزيږي نو ويسبح عند كل خفضنا په چړای چې خيږي الله اکبر الله د تمام کائنات نلوي دي د دې غر نم لوي دي د غر د خېجم ها وان كل خفضنا او چې په چړای باندې کوزيږي د پل نه چې کوزيږي الله تعالی د تمام کائنات نه غړ دي چې به چړای باندې کوزيږي سبحان الله الله تعالی د دینه د کموالینا د چړاینا د نقصان نه الله تعالی پاک دی دا سنت عمل د نبی دی څوک یې کوي دا څوک راغلي مال خو نه راغلي چې په چړای باندې کې مزه بچوي ما ها او چې چړای نه کوزي کوم څه بچوي دا ته پوسټ وکنه کوي کا خو چې کله مسله پیږي شي معاملې پیږي شي نو بیا برامنډي وي دماغ را خراب کی سبق هم را خراب کی دوی هم را خراب کی بلار باندې روانه او لار د نورقش ولا کتابونه لیکي زرزيره ده او بیا دارا په ملتا سوکته دي تالتا بوټي چیته دی ولتا مارکیټ چیته دی ولتا کور چیرته دی په شړه په دشت کې رواني دا ملکونه بد الله نبی پیدل پته کول پیدل مزال به کولې په مېشتو مزال به کولې پیدل په خان باندې او په سعودي کې وسم د ملکونه شته چې په ګلاړ شي ځنې د علاقو ته پابندي دا ایستدي نه پریدي دا د بیلاش ته نه راوتل شته هیڅ پته نه لګي په کې ورکیږي خلک نو چې لار د نور کا شولا زردیره دا کتابونه لیکي فینزلوا صلینا رکوشا ويشاوروا خپل من کې مشوره وکړي او بیګه تعالی چرته یو سړی مخې لراغل تا ولاړ دی ها نو کتابونه لیکي دا غنه به تاسو نه کی چې لار کم دیږي دا هغه نه به تاسو نه کی کې دی شي ايكونا معينا للصوص دا دغلو یاري اولته تخلق نه وي په دې لار باندې لا شنو په دې لار چې لا ان شاء الله سنت بدیږي ها زردیره دا آیا ویدل تک نه ولې ده دغلو مرګره ده نو دا نه به تاسو نه کی وايكون شيطانا يا شيطاني او لار دنه خطا کی شیطان دنه لار خطا کی نو په کاندو بدی وسري کتابونه لیکي په دشت کې روانه لار د نور کښولا فليمشي باليمين خي طرف ته ستنشا فان بها ملكا يقال له هاديا خلا طرف ته چلاړي د مذهب کتابونه لیکي په لار چې ودرې دلی التبا الله یو پرشته ودرولي او هغه نوم دی هادي لار خودن کې مسلمان الله ته دونه ګراني چې په دشت کې ستا مدد کوي چې وګه استا مدد کوي چې بیمار استا مدد کوي چې والد نه استا مدد کوي چې بوډا شم استا مدد کوي خو یو ته چې د الله تعالی حکم منلو ته تیار نه سرکشه الله ستاسو لپاره په دشت په بیان کې یو پرشته ودرولې دا دغه پرشتي نوم دی هادي چې د ورشه هغه په ولاړی ته پوښتنه وکړه لار چرته ده آسماني مخلوقو پرشته الله تعالی ته بلار کې ودرول تا ته بلار دروخه حضرت عمر رضی الله عنه سره راغی اصله وې د شپې پاتې دلما روانم فما شیتو
ځان روانو ما د شپې مزل مې کو فمررت على المقبره په مقبره باندې روانو ما په مقبره کې تیرېدلم فاذا برجل يضرب رجلا یو سړیو بل سړی وهو بصوت من نار هغه یو سړی د اور چابق پیژنې اوسنی لکان چابق هم نه پیژنې اوس مو څو زموږ والا خواص ابن راځي نه الک راځي نه بوډا راځي بوډا مال راځي چې کله غوا نه ودرېږي بیا راځي کا چې غوا نه ودرېږي بیا راځي او بل وخت باندې سلام نه اچي خبرېږي خو نه کنه په بل وخت باندې سلام نه اچي ها خو چې غوا نه ودرېږي بیا د خدای تنګي بیا راځي نو دې سړی سره کوړه د چابک دی د اور یضربو به رجلان بل سړی په اور چابک باندې وای هغه بل سړی ماته ویل هغه سنې زما مدد وکړه او چې کله په اور وای کتابونه لیکي چابک دا مخ ته ځي چې د لمبي نډک شي په مخبره نو زما مدد وکړه هغه بل سړی ته الله توغسو فانه رجل سوء مدد یو نه کې دا ډېر بدترین سړی دی الله ته خو دلته د قبر نه رسېدلې وو کوته کې د نیولې نو د شپې ځان لا مگر دی د دې نه دا د حدیث نه دا معلومیږي د شپې ځان لا مگر دی